د ننګرهار 22 ولسوالیو کې د شری ناروغۍ مخنیوي په موخه ماشومانو ته د واکسینو کمپاین پیل شو. په همدې تړاو جوړ شوو مراسمو ته د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د هیوادوالو وغوښتل چې د شری ناروغۍ د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان واکسین کړي چې د دې خطرناکې ناروغۍ وژغورل شي. د شری لپاره ودا تداوی او دفاعي سیستم راوتل په دې باندې موږ تاسو ټول کوشش وکړو عامه په هغه وکړو د خط تطبیق او د کې د ولسونو د همکارۍ ډېره زیاته غوښتنه ده او د هغوی ته ډېر زیات ضرورت شته چې علما سپین ږیري ځوانان ټول په دې کې برخه واخلي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د شری ناروغۍ دغه کمپاین به په ټولو ولسوالیو کې ترسره شي. دا هم یو کمپاین دی د بیماریو د شری په مقابله کې ټول ولسونه ځوانان سپین ږیري ټول په دې کې برخه واخلي. دغه د ملت کوم پیسې چې په دې کمپاین باندې مصرفېږي د شری کمپاین باندې باید ټول ماشومان د دې نه برخمن شي. ننګرهار کې د قتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزی وایي د شری ناروغۍ مخنیوي دغه کمپاین به 10 ورځې دوام کوي او د 6 میاشتو څخه تر 10 کلنۍ پورې ماشومانو ته به دغه واکسین تطبیق شي. او زموږ د هدف وړ ماشومان هغه د 6 میاشتو تر 10 کلنۍ پورې دي او په دغه 22 ولسوالۍ کې به 13,811 په تعداد کې ماشومان واکسین شي او دغه 13,811 ماشومان د 940 کوردیناتورانو د 203 سوپروایزرانو او 3090 رضاکارانو په فزیکي قوه باندې ان شاء الله چې دغه هدف ته موږ ورسیږو. شری یوه وایروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته په اسانۍ لیږدول کیږي او تر ډیره د کوچنیانو ژوند هم له ګواښ سره مخامخ کوي.